مشهور عالم شاه ولی الله دهلوی رحمه الله. اغا شاه ولی الله دهلوی رحمه الله اغا عالم دی چې د افغانستان کوم صدر راغی ټیم کې د افغانستان بادشاه احمد شاه ابدالي رحمه الله د یو خط د وجنه افغانستان نه کابل نه روان شلو په انډیا باندې هندوستان باندې حمله وکړه. هغه ټیم کې چې داغي یو بوت سمونات په نامه باندې هندوانو قسم جایزه قسم پیسې پیش کړي. دومره پیسې بدر کو دومره جایزه بدل در کو خو زموږ د خدای ته سموایا. هغه خدای خپل ځان نشي بچ کولای او دی را لګي دغه د لپاره پیسې ورکول چې یاره دې ته سموایا. سمونات په نامه باندې بوتو عام بوت شکن انسان هغه ورته دانه اخلمه اخو ولا هغه بوت ټوټه کو او د الله شان ته ګورو چې کله بوتي ولا ټوټه کو دومره جواهرات ولا روت الپاغي کې چې دی ولا کم ورکول داغې نه زیات ولا پکې روته د الله لپاره غیرت دا شانتي. شاه ولی الله دهلوی رحمه الله په یو خط باندې راغلی د اسنبدال ته ولې اسنبدال وای وجه دا چې دلته کې د احمد شاه ابدالي رحمه الله د زوی حسن ابدالي هغه دلته کې دمه کړی و. نو په دغه ځای باندې اوس د هندوانو ګردواره د سکانو هم دغه ځای مسلمان خو په دې خبرو باندې نه پوهیږي. هغه چې اولنې حمله کړې په دغه ځای باندې دلته کې دمه کړی و. نو هغه ځینه بیا د خلکو خپل ګردواره خپل هغه مذهبي لکه څنګه چې موږ سعودي عرب له عمرې لزو دی کال کې یو ځل دلته کې انډیا نه ولا خلک راځي.